اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، بیا هم د یو نوي درس سره ستاسو په حضور کې یم. د تیر په څیر موضوع ده د یو مثلث عمودي ناصف او قضیه ده دریمه. د دریمې قضیې مفهوم دلته دغسې دی چې په هر مثلث کې عمودي ناصفونه په یو ټکي کې سره متقاطع وي. د موضوع د ثبوت لپاره یو مثلث په پام کې نیسو. یو مثلث په پام کې نیسو. A B C. تاسو کوئ چې دغه د ای بي ټوټه خط منځنی ټکی دی او دغه د ای سی زولې منځنی ټکی دی. دغه په آی سره نوم. که دغه خط د ای بي زولې عمودي ناصف وي او دغه د ای سی زولې عمودي ناصف وي او د او په ټکي کې سره متقاطع وي. کوم ځای کې سره متقاطع وي؟ د او په ټکي کې سره متقاطع وي. نو د بی سی زولې عمودي ناصف به هم د او په ټکي کې د نورو دوو عمودي ناصفونو سره متقاطع وي. دلته فرضیه کې لیکو چې H O او I O عمودي ناصفونه د او په ټکي کې سره متقاطع دي. یا دغسې هم ویلی شو چې د ای بي زولې او د ای سی زولې عمودي نصفونه په یو ټکي کې سره متقاطع دي. دغسې هم لیکلی شو. د دواړو مفهوم یو ډول کېږي. د دې قضیې مطلوب مو دا دی چې که موږ دلته د بي سي زولې منځنی ټکی وټاکو او په کا سره یې ونوموو، نو دلته که یو خط دغسې رسم کړو نو وایو چې او کا خط یا عمودي ناصف با هم د نورو دوو عمودي ناصفونو سره د او په ټکي کې متقاطع وي. دغه زموږ څه شی شو؟ مطلوب شو. ترسیم یوه اندازه په دې شکل کې کوو. تاسې دې ته متوجه اوسئ. موږ په تیرو دوو قضیو کې یادونه کړې وه چې که یو ټکی پر عمودي ناصف باندې وي، دغه د ټوټه خط د دوو انجامونو څخه مساوي فاصله لرونکی دی. یا برعکس د دې هر
ټکی چې پر عمودي ناصب باندې پروت وي نو دا به د ټوټه خط د انجامونو څخه مساوي فاصله لرونکی وي. نو دلته موږ په ترسیم کې دغسې کوو چې د او ټکي څخه ای بي او ای سی انجامونو ته دغسې خطونه رسم کوو. همدغسې دلته هم همدغسې دلته هم دغه زموږ کومه برخه شوه؟ د ترسیم برخه شوه. ثبوت دغسې مخکې وړو. اول دغسې وایو چې د ای او فاصله مساوي ده د او بي فاصلې سره، ځکه چې دلته او ټکی د ای بي زولې پر عمودي ناصب باندې پروت دی. دا خبره تاسې په یاد کې ولرئ. او ټکی د ای بي زولې پر عمودي ناصب باندې پروت دی. د بلې خوا څخه دغسې هم لیکلی شو چې ای او فاصله مساوي ده د او سی فاصلې سره، ولې چې او ټکی د ای سی زولې پر عمودي ناصب باندې پروت دی. دا چې دلته د مساواتو یو طرف مساوي دی، یو طرف څه ډول دی؟ یو طرف د مساواتو مساوي دی، نو بل طرف به هم سره مساوي وي. دغه طرف به هم خپل منځ کې څه ډول دی؟ مساوي وي. نو دلته لیکلی شو چې او بي فاصله مساوي ده د او سی فاصلې سره. دا چې دلته او بي فاصله مساوي شوه د او سی فاصلې سره، نو موږ وایو چې او ټکی د بي سی زولې پر عمودي ناصب باندې هم پروت دی. دا چې په یو وخت کې او ټکی د ای بي، ای سی او بي سی درې واړو زولو پر عمودي ناصبونو باندې پروت دی، نو موږ وایو چې درې واړه په یو ټکي کې سره متقاطع دي. ښه ګران زده کوونکو، هیله ده چې د قضیې د ثبوت په مراحلو او د پایلې پر مفهوم باندې پوه شوي وئ. په کتاب کې د یو مثال یادونه شوې ده، اوس په هغې باندې هم تاسو ته خبرې کوم. په کتاب کې یادونه کړې ده چې په یو قایم الزاویه مثلث کې د قایم الزولو د عمودي ناصفونو د تقاطع ټکی پیدا کړئ. د دې ټکي پیدا کول لپاره موږ یو قایم الزاویه مثلث لومړی رسم کوو. فرض کړئ چې دغه یو قایم الزاویه مثلث شو. څه ډول مثلث شو؟
یو قایم الزاویه مثلث شو. نومونه ورکوو A B او C. دلته یوه قایمه زوله BC ده او بله قایمه زوله AB ده. یوه قایمه زوله کومه ده؟ AB او بله کومه؟ BC. ولې چې د دوی مربوط زاویه 90 درجې ده. که موږ دلته د AB زولې منځنی ټکی دغه وښیو په پي سره او د BC زولې منځنی ټکی موږ دغه په H سره وښیو او دغه عمودي نصفونه موږ که رسم کړو وبه لیدل شي چې دواړه عمودي نصفونه د وتر یا د AC زولې په منځني ټکي نه یو د بل سره تکتو کوي. نو موږ د دې څخه پایلې ته رسیږو چې په یو قایم الزاویه مثلث کې د قایمو زولو عمودي نصفونه د وتر یا د AC زولې په منځني ټکي د یو بل سره متقاطع وي. ګران زده کوونکو درس یې همدلته بس وي. بیا چې د یو بل درس سره ستاسو په حضور کې حاضرېږم. بیا لا په امان.